هلکه پلکه زوی راځه خو سر دې راغلی تا ګوري بابا دا نه په مين کې الله ما ځان برابر بس دې کې یاره خېش خو ما بدوه اصلي په کلی کې روان ومه یو ډېر بې تمیز هلک راباندې پېښ سلو ولې خیر هلک څه کړي خیر نو بس څه درته ووایم بس ما ته دا معلومه سه چې اصلي په کلی کې دی اصلي د کلي ځوانان ډېر بې اخلاقه دي ډېر بې تمیزه دي دغه ځوان را روانو کې راونښتی قصور هم دده و غلطي هم دده وه دی خبرې راته وکړلې چې ما به ګر ځوان دغه بې تمیزه انسان ولیدلی څخه د پلار پر ځای کم سے کم زما د سپینې ژیرې خیال خې به ساتلی توبه ما دا تر به تمیزه کلی او دا تر به تمیزه لاپان در وڅ نه ویل د اصلي د کلی غچو او خیر شمو د کلی ځوانان دي هغه ډیر به تمیزه دي دغه وجه خو ما زما کور کې نه ول د کسې لکوم نه ډیر شکر بابا زلالما خېشه دغه څوک دی خیر دا خو دې زما زوی دا ستا زوی دی و قرار سترګې دي چیرې نیولې دي په اسمان باندې ګورې را روان یم مخامخ په سړي کې ځګر ووایه داسې یو څه سوچ فکر لرې که نه لرې هی څه کوې زوی سره کوم په کومې لهجه خبرې کوې سترګې په اسمان کې نیولې پر ځوانان را روان یې پر ځوانانو ځان ته وانوي څه ته را تربیت یې درکړی دی زوی دا سره کوم په کومه لهجه ګایېږې د مشران سره ځه ځه ولاړ شه ته اوس ما ته تربیت راشه لاړ شه دی کش به درکړم تربیت به در پرېږدم دونه ادب به در وښیي چې بلا بدې شي ته بیا اوس ما سره ډغرې وایي ورشه سره کوم تربیت یې درکړی دی زوی خېشه و خره ته به لور ورکړمه خو ستا دغه زوی ته به د ازما لور زه کتل نه کوم ور راکړه زما څخه غلطي وسوه خیر